سلامونه دوستانو، شاکر سنګري یم. دا وخت په کوټه کې 11 اپریل دی. دا د کوټې دوکانونه دي. 8 بجې دي پاوبالا ګرده کوټه د 8 بجو ما بعد بندېږي. او دا زما په فکر ډېر خلک دا سیستم خوښوي، کوم حکومت چې اعلان کړی دی د 8 بجو ما بعد دوکانونه بندېږي. ټول خلک راځي لګیا دي سره ځي. نو تاسو موږ ته په کمنټ کې ووایئ د 8 بجو سیستم ستاسو خوښ دی نه دی مو خوښ. ښارونه د کوټې هغې دا بسم الله مارکېټ دی ټوله دا دی بند شو. نور بازار هغه پرنس روډ دی دا بل د مارکېټونه ګرده بند شول. نو خپل شریکه کړي دا پر 8 بجې چې بازارونه بندېږي ښه کار دی نه دی ښه کار. کاروبار ته نقصان رسوي ګټه رسوي څنګه دی. اوس په چینو په بار ملکو کې دغه سیستم دی، هغه سهار وختي بازارونه خلاصېږي، د ماښام د لمانځه بعد ټول سیستم بندوي. کې مو اوس دا اعلان شوی دی پر 8 بجې به د شپې د خوا بازارونه به ټوله بندېږي. کمنټو کې موږ ته جواب راکړئ.